سلامونه لیدونکو، وخت مو بخیر. په ژوند کې د بعضې اهدافو د لاسته راوړلو دپاره موږ او تاسو باید د ګروپ برخه شو تر څو وکولی شو هغه هدف لاسته راوړو. کله چې موږ او تاسو د ګروپ برخه کیږو د 5 ګروپ ډیولپمنټ سټیجز یا مرحلو نه تیریږو چې هغې کې لومړی مرحله فارمنګ سټیج یا مرحله ده. فارمنګ سټیج کې د ګروپ ټول غړي سره یو ځای کیږي، ابتدایي تعارف کیږي. په دې مرحله کې بې باوري موجوده وي او د ګروپ غړي یو بل سره خپل شخصي معلومات نه شریکوي. د دې مرحلې نه وروسته سټارمنګ سټیج راځي. په سټارمنګ سټیج کې د نظر اختلاف موجودي، د ګروپ غړي د یو بل نظر نه تاییدوي او د ګروپ غړي خپلو کې سره بحث کوي. دریم سټیج یا مرحله چې ده هغه نارمنګ سټیج دی. په نارمنګ سټیج کې د ګروپ غړي سره اجسټ کیږي، د دوی سټرکچر معلومیږي، د ګروپ لیډر معلومیږي پکې چې د ګروپ مشري به څوک کوي او د ګروپ د هر غړي مسؤلیت معلومیږي. چې د دې سټیج نه وروسته پرفارمنګ سټیج راځي چې په پرفارمنګ سټیج کې د ګروپ غړي مسؤلیت او صلاحیت معلوم وي او دوی یو بل ته سپورټ ورکوي تر څو دغه ګروپ چې کوم هدف دپاره جوړ شوی هغه ترلاسه شي. د دې نه وروسته آخري سټیج اډجرننګ سټیج دی. اډجرننګ هغه سټیج دی چې د ګروپ هدف لاسته راځي او دا ګروپ پکې د منځه ځي. ډیر کم د ګروپ غړي دایمي سره ملګري او دوستان پاتې کیږي او اکثره یې سره جدا کیږي. نو د موضوع خلاصه دا ده که چیرته تاسو د یو ګروپ برخه کیږئ او په لومړي 2 سټیجونو کې یو څوک تاسو سره خپل شخصي معلومات نه شریکوي یا ستاسو د نظر سره اختلاف لري، په دې باندې د ګروپ د غړو نه مه خفه کیږئ، ځکه په وروستیو سټیجونو کې دوی خپله تاسو ته نږدې کیږي او خپل هغه ټول معلومات چې تاسو یې غواړئ تاسو سره یې شریکوي او تاسو ته سپورټ درکوي تر څو تاسو د دې ګروپ هدف ترلاسه کړئ.